قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د نن ورځې ډیر تازه مهم او لنډ خبرونه له موږ څخه په لنډو کې واورئ. حج او اوقاف وزارت دغه وزارت له هغه کسانو غوښتي چې عمرونه یې له 80 کلونو زیات وي د کورونا وایرس د خپراوي د مخنیوي لپاره د جوماتونو ته له تګ کولو ډډه وکړي. د حج او اوقاف وزیر نن ورځ له دیني علماو سره په یو ناسته کې وویل چې دمګړی هیڅ تضمین شتون نه لرو ترڅو د کورونا وایرس څخه بچ پاتې شو. کابل حکومت د کابل حکومت ویلي د کورونا وایرس د خپرېدو له ویرې په دولتي ادارو کې کاري موده 3 ساعته راکمه کړې او اوس به مامورین یوازې 15 ساعته حاضري کوي. د اداري اصلاحات او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون په خپره کړې اعلامیه کې ویلي کابینې تایید کړی چې له روغتیا وزارت پرته پلازمینې کابل او ټولو ولایتونو کې به د دولتي ادارو کاري موده د 8 ساعتونو پر ځای یوازې 15 ساعته وي. بلخ د افغانستان په شمال کې ځایي چارواکي وایي په بلخ کې کورونا ناروغۍ او د نوروز جشن لغوه کېدو په دې ولایت کې سیمه ییز بازار ته 90 سلنه زیان رسولی. افغان حکومت د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په بلخ کې د نوروز لرغونی جشن لغوه کړ چې له افغانستان او نړۍ به یې زرګونه خلک ورتلل. کورونا د عامې روغتیا وزارت چارواکي ویلي چې په هیواد کې پر کورونا یو اخته کس مړ شوی دی چې له دې سره دا په هیواد کې د کورونا له امله لومړنۍ مړینه بلل کیږي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې دغه کس په بلخ ولایت کې مړ شوی او نن یې ازمویښت وښوده چې د مړینې لامل د کورونا ناروغۍ ده. بل خوا داسې راپورونه خپاره شوي چې په هرات کې هم پر کورونا یو اخته کس مړ شوی دی. د روغتیایي سرچینو په حواله تر اوسه ثابته نه ده چې دغه کس د کورونا له امله مړ شوی که د مړینې لامل بل څه دی. بګرام پر بګرام هوایي اډه د توغندي یو برید شوی دی. د راپورونو له مخې تېره شپه وسلوالو توغندي په یو موټر کې ځای پر ځای کړي وو او پر بګرام هوایي اډه یې توغولې دي. بهرنیو ځواکونو رسنیو ته ویلي چې دغه توغندي په هوا کې خنثی شوي دي. د پروان ولایت ځایي چارواکي هم وایي چې ځینې توغندي خنثی شوي او ځینې د نظامي اډې شاوخوا لګېدلي چې تلفات نه لري. بل خوا داعش ډلې بیا د اعلامیې په خپرولو سره د دغه بریدونو مسؤلیت منلی دی. بګرام په افغانستان کې د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو تر ټولو لویه اډه ده چې سلګونه بهرنیان پکې میشت دي. ظریفه غفاری د ناپېژانده وسلوالو د کابل ښار د 5مې د امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د مردان وردګو ولایت د ښاروالۍ ظریفې غفاري پر موټر وسلوال برید کړی دی. ظریفې غفاري ویلي چې نوموړي له دې بریده روغه وتلې ده خو موټر یې زیانمن شوی. بریدګر له سیمې په تېښته بریالي شوي. دا پیښه داسې مهال کیږي چې تېره ورځ په دغه حوزه کې ناپېژانده وسلوالو یو دیني عالم هم په ډزو وواژه. مخابراتو وزیر د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي د کورونا وایرس د مخنیوي په موخه به له دې وروسته د دولتي ادارو ټولې ناستې د انټرنیټ په مټ له لرې ترسره کیږي. د لوړو زده کړو وزارت هم پرېکړه کړې چې په دولتي او خصوصي پوهنیزو بنسټونو کې به زده کړې پوهنتون ته له راتګ پرته د انټرنیټ په مټ پیل شي. مالی وزارت له پاکستان سره د سرحدونو په ټولو سوداګرو په اقتصادي وضعیت منفي اغېز کوي خو د خوراکي توکو له کمبود سره مخ ته نه راځو. د مالی وزارت ویان شمروز خان اعظم ته د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولو تړلو په اړه وایي چې اوس مهال موږ په شمال کې له نورو هیوادونو سره د راکړې ورکړې ښه لرو چې له امله یې د پاکستان سره تړلو پولې د بندولو منفي اغېز نشي کولی. افغان سفیر په ایران کې افغان سفیر عبدالغفور لیوال وایي ایراني چارواکي په دې هیواد کې پر کورونا وایرس د اخته افغانانو دقیق یا اټکلي شمیرې ورکوي. لیوال وایي په ایران کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شویو افغانانو هغه شمېر هم لا تایید شوی نه دی چې په ځینو رسنیو کې خپور شوی. د لیوال په خبره ایراني چارواکي ډاډ ورکوي چې په ایران کې پر کورونا وایرس د اخته کسانو ازموینه کې د مور او میرې چلند نه کوي. نوموړي د افغانانو د ایستلو په اړه هم وویل چې ایران د امکاناتو د کموالي له امله افغان کډوال له خپلې خاورې وباسي. ولسمشر غني له ډاکټر عبدالله سره د کشمکشونو له دوام سره ولسمشر غني وایي چې د ده په مشرۍ نوی جوړ شوی حکومت د ټولو ملي مسایلو په اړه یو خوله دی او هیڅ راز اختلاف نشته دی. نوموړي تېره شپه په یو خپاره کړي پیغام کې وویل چې د کابینې لومړنۍ غونډه یې هم کړې ده او په هغه کې پر یو لړ مسایلو بحثونه کړي دي. د په وینا د ټاکنیزو مسایلو د حل لپاره د نوي کابینې جوړول تر یو وخته ځنډولي دي نو له همدې امله به اوسنۍ کابینه سره کار ته دوام ورکوي. افغان حکومت په استرالیا کې د افغانستان سفارت د IBC رسنیز ګروپ د خپاره کړي راپور په اړه اعلامیه خپره کړې ده.
په دغه اعلامیه کې راغلي چې دغه راز د زړه رابوږنونکی و. نو له همدې امله د استرالیا له قضایي ارګانونو غوښتل کیږي چې دغه پیښې په هر اړخیز توګه وڅېړي. افغان حکومت ویلي چې استرالیا پر فضایي ادارو باور لري او دوی په ارومرو د خپلو ځواکونو جنګي جنایتونه څېړي. سرچینه کاږي افغان حکومت د ډیپلوماټیک مراجعو په دې قضیو د څېړنې پروسه څاري او وخت پر وخت به یې د پرمختګونو معلومات له ولس سره شریکوي. قطر د بهرنیو چارو وزارت له لوري په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې په زابل کې پر افغان ځواکونو پر وسلوال برید سخت خواشیني دي. دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي اوسنۍ کچه د اندېښنې وړ ده او دوی یې غندنه کوي. دوی د طالبانو افغان حکومت غوښتي چې جګړې ودروي او په خپلو کې د دایمي سولې لپاره خبرو ته سره حاضر شي. قطر د بندیانو تبادلې په اړه هم ویلي چې دواړه لوري دي ژر تر ژره د جګړې کمولو او بندیانو بدلولو لپاره اقدام وکړي. حامد کرزی د هیواد پخوانی ولسمشر حامد کرزی د زابل ولایت په سپین غبرګه سیمه کې پر افغان امنیتي ځواکونو باندې پرونی برید چې له امله یې ګڼ شمېر سرتیري وژل شول په کلکو ټکو خندلی دی. د کرزي له مطبوعاتي دفتره په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي حامد کرزی دغه راز کړنې په ښکاره افغان وژنه بولي او زیاتوي په داسې حال کې چې د سولې لپاره هڅې روانې دي. په هیواد کې تاوتریخوالي او تشدد ته لمن وهل چې یوازې افغانان پکې قرباني کیږي د هیواد او خلکو په زیان او د سولې په وړاندې خنډ دی. هند کې د کورونا وایرس د پراختیا د مخنیوي لپاره 14 ساعته پر ګرځېدو بندیز لګېدلی دی. هند حکومت ویلي موخه یې دا ده څو وګړي وشي د کورونا وایرس د پراختیا مخه ونیسي او دا وازموي چې هند دغه پدیدې د مخنیوي وړتیا لري او کنه. د هند د لویو ښارونو سړکونه خالي وو او نوي ډیلي ته هم هر ډول بهرني پروازونه ځنډېدلي دي. د هند میلیونونه وګړي دمګړۍ په کورونو کې بند دي. طالبان وایي د امریکایي جنرال هغه ادعا ناسمه ده چې په کونړ کې د داعش ډلې له منځه وړلو لپاره له وسلوالو طالبانو سره مرسته کړې ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایند سوایل شاین له سپوږمۍ راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې 15 کاله د طالبانو سنګرونه د داعش ډلې په ګټه بمبارېدل. شاهین وایي چاته به اجازه ورنه کړي چې دوی دې مبارزې ته بل رنګ ورکړي. څو ورځې وړاندې یو امریکایي جنرال ویلي و چې طالبانو د امریکا په مرسته په کونړ کې داعش ډله ختمه کړه. د دغه پوځي په خبره دوی له څو میاشتو راهیسې په دغه سیمه کې له طالبانو سره همکاري کوله. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیو سره حتما لایک کړئ. تر بله ویډیو مو په لوی رب سپارمه.